الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په مخکنی درس کې موږ د الله پاک جل جلاله د ځینو صفاتو یادونه وکړه او په هغې کې یو صفت چې هغه لطیف او باریک بین ذات دی هغه هم لږ تشریح کړی او اوس دویم صفت ته راځو چې الله پاک بل صفت حکیم دی. حکیم موږ تاسو ویلی چې اصل حکمت دا معنا شوه چې هر کار په خپل ځای او په خپل وخت. ما ویلی چې بهترین او کامیاب سیاستمدار هغه څوک دی چې د هغه کارونو کې دا دوه صفات موجود دي. هر کار په خپل وخت او په خپل ځای مناسب وخت کې کول. که مخکې وروسته شي معنی دا شو چې دا سیاستمدار دا څوک چې د چارواکي موږ تاسو ورته وایو یا حاکمان یا د موږ مشران که چېرته کار یې په حکمت باندې برابري په خپل وخت په مناسب قدم پورته کي او هغه ځای کې چې د زور کاري هلته زور نه کار واخلي، چې کوم ځای کې د رضا کاري هلته د رضا کار واخلي، چې کوم ځای کې د خندا وخت هغه د خندا کار ته نه واخلي، نو دې ته ویل کېږي بهترین کامیاب حکمران. موږ او تاسو په دې دنیا کې په دې نړۍ کې داسې سیاستمداران داسې مشران لرو چې هغه بالکل خلک ورته حیران دي چې دا زده کارونه څومره کامیاب دي، ځکه هر قدم چې پورته کوي نو هغه کامیابۍ ته منتج کېږي. ځینې موږ داسې سیاستمداران لرو چې کار کوي او کار یې سرچپه ورځي، په ځای د دې چې انسان ته ګټه ورسي تاوان نه سي، په ځای د دې چې ولس ته خلکو ته ګټه ورسي تاوان نه سي. د هغې وجه دا ده چې دا سیاستمداران او دا خلک دا خپل قدم چې پورته کوي مناسب وخت باندې نه پورته کوي او په مناسب وخت کې هم نه پورته کوي. ما مثال ورکې یو موټر په سړک را روان دی، ته په سړک ولاړ یې، مناسب کار دا دی چې موټر تا ته راسیږي د رسېدو نه مخکې د سړک نه لرې شي، او که ته په سړک ولاړ یې نو خامخا به دا موټر ته وایي. دغسې الله پاک هغه ذات دی چې هر کار په خپل وخت او په خپل زمان کوي. یو مثال موږ د قرآن عظیم شان نه او د تاریخ نه ورکې چې د موسی علیه السلام د پیدایښت په خاطر باندې چې موسی علیه السلام پیدا نشي او د فرعون تاج و تخت د منځه ونیسي او یا زره ماشومان فرعون په دې جرم باندې ووژل چې موسی پیدا نشي، خو موسی علیه السلام د الله پاک هغه ذات چې هغه حکیم دی په خپل کور کې د مور دپاره داسې شرایط برابر کړه چې د امیدوارۍ هغه 9 میاشتې چې وې دا هیچ چا کشف نه کړې چې د موسی علیه السلام مور امیدواره ده. هغه جاسوسانو چې وظیفه ورکړی شوې وه چې تاسو د موسی علیه السلام دا ټولو کورونو کې وګرځئ چې کومه ښځه امیدواره دا معلومه کړئ، د موسی علیه السلام مور هیچ چا معلومه نه شوه کړی. بیا دا معلوم نه شو چې موسی علیه السلام پیدا شو، چې کله جاسوسان ګرځېده په دې کورونو کې ماشومان به لټول هغه لټول، نو یو وخت کې د موسی علیه السلام مور ته دا تشویش پیدا شو چې کیدای شي که جاسوس راشي داسې نه چې دا ماشوم وویني او وګوري. نو الله پاک په ذهن کې په زړه کې او په هغه کې ورته واچول چې دې ماشوم ته یو بکس یو تابوت جوړ کړه، یو بکس جوړ کړه، یو کاټن ورته جوړ کړه، په دې کاټن کې مالوچ واچوه، دا ماشوم پکې واچوه او په سر یې کاټن بند کړه، بس دې اوبو کې ور واچوه صدر ته. نور زه پوهېږم کار مې پوهېږي. دا کاټن یې جوړ کړی، د کاټن کې مالوچ واچول او د هغې نه وروسته په دې کې موسی علیه السلام بند کړی او د کاټن سر یې بند کړی او په دې اوبو کې ور خوشې کړل چې ځان ورزاد کړي. وایي چې دا بکس او دا کاټن چې کوم یو دا موسی علیه السلام پکې پروت و، دا روان شو راسن په هغه ویاله او هغه نهر کې ور برابر شو چې کومه د فرعون کور په کوم ځای کې پروت دا ورغله. د فرعون خپله لور هلته جامې مینځلې یا راغلې وه د اوبو په سر باندې چې ګوري د اخوانه یو کاټن را روان دی، نو دستي شی ور وړاندې کړه، دا کاټن یې راکش کړه، چې کله یې رانږدې کړه چې کاټن یې کله خلاص کړه چې ګوري دومره ښایسته ماشوم په دې کې پروت دی چې دا څنګه یې ولیدو په خندا و، شین په خندا و دا ماشوم. نو بس دستي په غېږ کې ونیولو، دستي مور ته ورولو چې مورې ما خو دغسې په یو کاټن کې په اوبو کې را روان و ماشوم پکې دی. نو بس دستي کور ته ویوړو. الله پاک موسی علیه السلام ته فرمایي چې ای موسی په تا باندې ما ډېر نعمتونه کړي دي، یو نعمت مې دا و والقیت علیک محبة مني، د فرعون د خاندان په زړه کې ستا محبت ما واچولو چې ته پرې ګران شوې، کنې وژلې د تا په خاطر 80,000 ماشومان ووژل، نو ته څه دی هغه بچی وې چې ته پرې خولې، خو دا ستا محبت او مینه الله پاک وایي ما د فرعون د خاندان په زړونو کې واچوله، تا سره مینه محبت پیدا شو، ته کور ته ویوړلې، کور کې ځان سره په خپل هغه باندې. موسی علیه السلام ته دویم الله پاک څه صفت ورکړي؟ موسی علیه السلام د هیڅ ښځې ته نه رودلو، د هیچا سینې ته خوله نه نږدې کوله. هر ښځه به چې راغله چې موسی علیه السلام ته به سینې ور وړاندې کړې هغه به ترې مخ واړولو، نه یې هغه کولو. نو ښځې راتلې، هره ښځه راتله، ځکه فرعون اعلان کړی و چې دې ماشوم ته هر چا تی ورکړي او دوی تی وڅکلو، شودې وڅکلې، نو زه به دته دومره انعام ورکوم او دونه پیسې اجرت به ورکوم، فیس به ورکوم. نو هرې ښځې کوشش کوله چې راتله به ښځې چې موسی علیه السلام یې سینې ته واچولو او په مخ ته یې نه وګرځولو.
بالاخره مور خبره شوله چې داسې زما زوی موسی چې کوم دی هیڅ چا ته نه اخلي نو خپل هم ورغله داسې ونه ویل چې دا زما زوی دی هلته ورغله موسی علیه السلام یې راواخیستو سینې ته واچولو موسی علیه السلام د خپلې مور سینې ته واخیستله او شودې وڅکلې نو دستي فرعون انعام هم ورکوي پیسې هم ورکوي فیس هم ورکوي چې بس داسې وکړه دا د سره کور ته بوځه دا ماشوم هلته ده ته تیا ورکوه شودې ورکوه د ده خدمت کوه زه به تا ته باقاعده فیس درکوم یعنی خپل فرعون د خپلو پیسو په واسطه باندې خپل دشمن په خپل هغه کې تربیه کوي او دا چا کارو دا د حکیم ذات کارو بیا کله چې د غټ شولو د مور نه راغی د فرعون په کور کې اوسېدلو نو یو ځل د فرعون په ګیره کې داسې ملغلرې زوړنده شوي نو موسی علیه السلام داسې لاس ور واچول د ملغلرې ته نه راوشکول زه خو د هغه دشمن و هغه خپوېدو په دواړه په خپل کې نو فرعون ویل چې دا خو همغه ماشوم دی چې زما پاچي وړاندې کوي نو دستي یې خپلې ښځې ته ورځي زه خو دا وژنم هغې ورته چې ګوره دا خو ماشوم دی نو ماشوم په دې څه پوهېږي ویلې ښه داسې وکړه یو خانه ملغلرې راوړه بل خانه د اور سکروټې راوړه قوق چې ورته مونږ تاسو وایي دا راوړه دلته په هغه کې ورته کېده قاب کې که ده چېرته ملغلرې واخیستې نو معلومېږي چې دا ماشوم پوهېږي دا همغه زما دښمن دی او که چېرته په دې پوه نه شو سکروټو ته یې لاس ورکړې نو معلومېږي چې دا ماشوم نه پوهېږي وایي ده ته سکروټې او ملغلرې په دې یو قاب کې کېښودلې موسی علیه السلام خو ښه پوهېدو او خو د الله پاک پیغمبر انشاءالله په مونږ او تاسو ایمان په انبیاو کې به دا خبره کوو نو موسی علیه السلام خو پوهېدلو چې دا ملغلرې دا اور دی په دې وخت کې د کوشش کولی چې دا ملغلرې راواخلي جبریل علیه السلام الله پاک ورته ویلي چې الله جبریل لاړ شه د موسی علیه السلام لاس ملغلرو ته پرې نه دی د اور ته ورکړه نو موسی علیه السلام د اور سکروټه راواخیسته او په خوله کې واچوله د ده خوله وسوځېدله تړانکې شوه نو موسی علیه السلام به چې کله خبرې کولې نو خبرې به داسې واضحه نه وي ځکه موسی علیه السلام خپله وایي ای الله زما په دې ژبه کې عقده ده یو غوټه ده زه واضحه خبرې نشم کولی نو هغې وجه دغه وه نو تاسو فکر وکړئ دې حکمت ته چې هلته په څه شکل امیدواري د مور تېرې کړه بیا چې کله پیدا شو په څه شکل بیا چې په تابوت کې او په کاټن کې واچولو څه بیا د فرعون کور ته بوتللو هلته د فرعون په زړه کې د فرعون د ښځې او د لور او د خاندان په زړه کې د ده محبت واچولو تر څو پورې دا ژوندی پاتې شي هغه کوم کار چې الله پاک فیصله کړی چې فرعون تخت و تاج باید ختم شي دا موسی علیه السلام د انده په پیسو د انده په مسر باندې د انده په کور کې تربیه شول